سلامونه دوستانو په دې لږ تاسو به روغ جوړ وئ اف جي کوین څه شی دی اوس هم ډېر ملګري د اف جي کوین اړوند معلومات نه لري چې دا څه ډول پروژه ده مخکې له دې چې د اف جي کوین اړوند معلومات درکړم لومړی راځم د دغه څخه د ویډرا طریقه تاسو ته درښایم که ستاسو په یاد چې د ننه تقریبا دوه نیمې یا درې میاشتې مخکې ما د $100 په اندازه اف جي کوین اخیستی او په دغه ویب سایټ کې مې پانګونه کړې وه او دوی اوس اپلیکیشن هم موجود دی او دغه اړوند مې تاسو ته ویډیو هم جوړه کړې وه چې اف جي کوین څنګه شی دی څنګه موږ پکې اکاونټ جوړولی شو څنګه موږ پانګونه کولی شو البته پانګونه نه په دې کې څنګه سټیکینګ کولی شو دا د سټیکینګ یو پروجیکټ دی پانګونې والا نه دی نو په دې کې راځم هغه د $100 نن درته ګټه ښیم چې څومره ګټه ماته تر اوسه پورې د $100 له مخې راغلې ده او نن درته د ویډرا ثبوت هم درښایم راځم دلته تاسو ته ښکاري اویلیبل بیلانس څومره لرم په دغه کې تر اوسه پورې 1,09,900 اف جي کوین اویلیبل بیلانس لرم او ما تر اوسه پورې ماته څومره ګټه راکول شوې دي څخه 2,09,000 اف جي کوین ټوټل ګټه پروفیټ ماته راغلی دی هم د ټیم څخه او ماته د $100 په مقابل کې او خو یو کار ما دا کړی دی چې ماته څومره ګټه راکول کېده ما به ریسټیک کوله یعنې چې څومره کوین ګټه ماته راتلله هغه به مې راواخیسته بیا پکې سټیک کړله اف جي کوین مې دوباره مې سټیک کول نو نن راځم په دې کې دې څخه لومړی د ویډرا طریقه درښایم وروسته د اف جي اړوند لنډ معلومات هم درکوم راځم د پورته پروفایل بل خطه چې لاشه هلته تاسو ته فری مایننګ راځي فری مایننګ صفحې ته چې کله راشئ په دې کې هم زه کوین لرم دې څخه هم تاسو ګټه ترلاسه کولی شئ لومړی غواړم دغه کلیم کړم نو دلته تاسو ته ښکاري تقریبا 12,000 اف جي کوین دلته لرم دا کلیم کوم کلیم لپاره به راشئ په دغه اپشن باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ کله چې کلیک واخیسته په یس باندې ورته کلیک واخلئ کله دلته کلیک واخیسته اتوماتیک به دغه ستاسو سره اف جي کوین چې کوم دی هغه کلیم شي نو دلته تاسو ته ښکاري ما ټوټل 8,600 اف جي کوین دغه ځای نه کلیم کړی دی راځم ډیشبورډ ته راځم او تاسو ته اوس خپل اویلیبل بیلانس درښیم چې ما سره څومره بیلانس موجود دی هغه خو ما کلیم کړل مخکې له دې چې تاسو اوس دا ویډرا کوئ لومړی باید دغه سواب کړئ ځکه تاسو سره اف جي کوین دی اف جي کوین تر اوسه پورې په کومه صرافۍ کې نه دی لیست شوی لومړی باید تاسو دغه سواب کړئ یو اس ټي ټي ته د یو اس ټي ټي ته چې کله سواب کړل بیا ویډرا کولی شئ راپسې دلته تاسو ته لاندې سواب برخه ښکاري په دغه باندې ورته کلیک واخلئ کله مې دلته کلیک واخیسته ما الریډي دلته راغلی یم کله دلته راشئ ما سره اویلیبل بیلانس دلته تاسو ته ښکاري لاندې به راشئ دغه بټن باندې به تاسو کلیک وهل دلته تاسو ته ښکاري یو اس ټي ټو اف جي کله چې تاسو ته وایي چې تاسو سره په دلته اکاونټ ته یو اس ټي رالېږلي وي هغه باندې تاسو اف جي اخیستلی شئ یا سواب کولی شئ خو دغه په کلیک کړئ او دلته په دې کې تاسو دوهم اپشن انتخاب کړئ اف جي ټو یو اس ټي یعنې ما سره اف جي کوین دی غواړم یو اس ټي ته تبدیل کړم په دغه کلیک واخلئ دلته تاسو سره څومره تاسو اماونټ غواړئ سواب یې کړئ هغه به تاسو ولیکئ که ماکس غواړئ ټول غواړئ خو ټول زه نه غواړم صرف 1,00,000 تقریبا دا 120 یو اس ټي کېږي ما دلته ریسیو بیلانس یې راته ښکاره کړ نو دا مشکله ولیکل راشئ په دلته سواب نو بټن ښکاري په دغه باندې تاسو ورته کلیک واخلئ کله دلته به کلیک واخیستم دا به اتوماتیک تاسو سره دلته سواب شي اوس دلته تاسو ته ښکاري چې ما سره 1,00,000 یو اس ټي اویلیبل بیلانس غواړم دغه ویډرا کړم کله چې تاسو د ویډرا لپاره دلته راغلی دلته تاسو ډېر پام یو ځای کې تاسو ته اف جي لیکلي بل یو اس ټي ده نو که چېرته تاسو دلته اتوماتیک راځئ په ویډرا باندې کلیک کوئ به تاسو سره اف جي کوین ویډرا کېږي نو اف جي کوین خو په کومه صرافۍ کې نه دی لیست شوی نو تاسو هغه ټوکن چې دي سوځېږي نه درته رسېږي لومړی به راشئ دغه یو اس ټي انتخاب کړئ دلته کله مې چې یو اس ټي انتخاب کړه اوس تاسو ته ښکاري چې ما سره اویلیبل 1,00,000 یو اس ټي ده او همدارنګه مخکې مې هم 13.8 ویډرا کړي دي اوس د دې ویډرا لپاره به تاسو راشئ دلته په دغه ویډرا باندې بیا تاسو ورته کلیک وهئ دلته تاسو ته ښکاري په دغه مې چې کله کلیک واخیسته اوس به تاسو خپل یو اس ټي ویډرا کوئ تاسو په یاد ولرئ اف جي کوین هېڅکله کومې صرافۍ ته مه ویډرا کوئ ځکه هغې کې لیست شوي نه دي نو تاسو ټوکن چې دي تاسو ته نه رسېږي بیا سوځول کېږي نو دلته به راشئ اماونټ به ولیکئ زه خپله چې دی 1,00,000 اویلیبل لرم دلته به ورته ولیکم 1,00,000 مخکې دلته چې په ویډرا کلیک کړم دلته به تاسو خپل والېټ ادرس پیسټ کړئ والېټ ادرس به ورته راواخلئ زه راځم باینانس ته د ویډرا کوم غواړم باینانس ته دغه ویډرا کوم نو خپل باینانس څخه ورته دغه ادرس راخلم نو کله چې تاسو باینانس ته راغلی را به شئ په لاندې دغه والېټ برخه چې کومه ښکاري دلته به کلیک واخلئ بیا به راشئ دغه ډیپوزیټ بټن ښکاري په دغه کلیک واخلئ دلته به تاسو سرچ کې یو اس ټي ولیکئ یو اس ټي
او لومړي سرچ کې راځي دا به کلیک او تاسو به خپل نیټورک انتخاب کوئ. نو ګورئ دوستانو اف جی کوین چې دا په خپله په بي ان بي سمارټ چین نیټورک باندې ده، دغه نیټورک چې تاسو ته ښکاري بي اس سی یا د بي ان بي سمارټ چین نیټورک په دغه باندې لیست شوی دی، البته په دغه بلاک چین باندې جوړ شوی دی. نو تاسو به څه وکئ، دغه ځای نه به خپل دغه ادرس کاپي کړئ. زه دغه ادرس کاپي کوم، بل ادرس ته به تاسو هېڅکله نه لیکئ. دا ادرس مو چې راواخیسته دلته دوی درته بیا هم ښکاره لیکلي چې تاسو به ورته د بي اس سی یا بي پشل ادرس رااخلئ. کله مو چې راواخیسته دا به تاسو دلته پیسټ کړئ. پیسټ مو کړه راشئ په دغه ویډرا باندې ورته کلیک واخلئ. کله مو چې ویډرا باندې کلیک واخیستم نو ګورئ ریکویسټ ترسره شو. نو دنه وروسته تاسو ایمیل ته یو کوډ ځي، تاسو به لاړ شئ خپل موبایل کې به دلته تاسو ته ښکاري ماته د اف جي له طرفه زما ایمیل ته کوډ راغلی دی. دا کوډ به دغه ځای نه راواخلئ، کافي به یې کړئ او دلته به ورته پیسټ کړئ. فکر کوم پیسټ کېږي نه، یو عدد به مو ولیکو 40 9 50 شپږ 40 9 50 او شپږ. نو دلته تاسو ته ویریفای بټن ښکاري. که چېرته تاسو نه کوډ نه درته رسېده په ریسنډ باندې کلیک وخلئ، دوباره هم درته تللی شي، په ویریفای باندې به ورته کلیک وخلئ او تی سره ستاسو ویډرا چې کومه ده هغه بالکل ترسره شوه. نو کله چې تاسو ویډرا ترسره شوه ګورئ زموږ اویلیبل بیلانس 0 شو. تاسو لاندې په خپل ویډرا هیسټري کې بیا کتلی شئ. دلته تاسو ته ښکاري ما مخکې یو ویډرا کړې دی 120، اوس همدغه ویډرا مې ترې وکړه ده. لږ منتظر کېږم دا ویډرا موږ ته اټومیټیک رارسېږي. منتظر کېږم چې دا ویډرا موږ ته څومره وخت کې راسېږي. ویډرا به بالکل تاسو ته اټومیټیک راسېږي، که ډېر وخت یې نیو تر 1 ساعت خو لا ډېر نه نیسي او هېڅ پینډینګ یا اپروول ته ضرورت نه لري ځکه دا په بلاک چین باندې ده، اټومیټیک تاسو ته راسېږي. نو دوستان ځینې نور مسایل چې تاسو باید په نظر کې ونیسئ هغه دا چې ګورئ دلته 5% تاسو نه کمیشن ګرځول کېږي د ویډرا پر وخت کې، ځکه هر سره په هر څوک کمیشن ګرځوي. او بل درته ویل دي چې تاسو که چېرته والیټ ادرس یا نیټورک مغلط کړ تاسو ته به اف جي کوین نه البته ویډرا ونه رسېږي. او که چېرته تاسو ته په 1 ساعت کې ویډرا ونه رسېده تاسو به سپورټ ټیم سره خبره وکړئ. دلته دوی خپل سپورټ ټیم په ډیشبورډ کې به کتلی شئ، ورسره کنټاکټ اړیکه نیولی شئ. نو دا خبرې کړې دي. دلته بیا ویلي چې ویډرا چې د اټومیټیک د سیسټم لخوا کنفرمیشن اټومیټیک پروسیډ کېږي یا پر مخ ځي او تاسو ته رسېږي. نو دلته به راشئ ګورئ زما ویډرا چې تر اوسه هم په ریویو کې دا ویټینګ ریویو زه ګورم چې څومره وخت کې موږ ته رسېږي. نو لږ منتظر کېږم ورته. ښه، نو دغه تقریبا ویډرا چې دغه کنفرم شوه، کمپلیټ شوله او دا به اټومیټیک تاسو ته باینانس ته ورسېږي. همداسې په تقریبا 3-4 دقیقې وخت یې ونیو. نو تاسو ته ښکاري چې باینانس موږ ته خپل نوټیفیکیشن راکړه چې 114 USDT ویډرا ډیپوزیټ په حالت کې ده یا دلته ډیپوزیټ کېږي. زه راځم تاسو ته د دغه درښایم. دلته تاسو ته ښکاري پروسیسینګ کې ده. نو دغه تاسو ته ښکاري چې ویډرا کمپلیټ شوله 114 USDT. همداسې به ما د همدغه اف جي اپلیکیشن څخه وکړله او تقریبا 5% فیس وګرځول چې 6 USDT کېږي. نو په دغه طریقه تاسو ترې ویډرا کولی شئ. د ویډرا طریقه ورځم پاتې طریقې تاسو درښایم. ګورئ په اف جي کوین کې تاسو ته د سټیکینګ په بدل کې ګټه درکول کېږي. هر ورځ د سټیک په بدل کې تاسو ته 0.6% ګټه درکول کېږي. تاسو بیا کولی شئ چې هغه ترلاسه کړئ. دلته چې تاسو سټیکینګ برخې ته راشئ تاسو کولی شئ په دې کې بیا تاسو خپله ګټه ترلاسه کړئ. نو ما پکې څومره پیکیجونه پیل کړي دي نو هغه دلته تاسو ته ښکاري. هر ورځ تاسو کولی شئ چې دې څخه 0.6% ګټه ترلاسه کړئ. نه که تاسو $100 په اندازه اف جي کوین واخلئ په دې کې سټیک کړئ تاسو ته به د ورځې 80 سنټه ګټه درکول کېږي. په 2 ورځو کې به څومره درکول کېږي؟ $1.6 ګټه په 2 ورځو کې تاسو درکول کېږي. که چېرته تاسو $10 انویسټ کړئ د هغې بدل کې به تاسو ته هره ورځ $6 ګټه درکول کېږي. هغه تاسو بیا د دې څخه ترلاسه کولی شئ. او مینیمم سټیک اماونټ چې دی 2000 اف جي کوین دی چې تقریبا خواشه $12 کېږي او د دې پروفیټ چې دا ماکسیمم 200% دی چې تقریبا 3x کېږي. دومره به تاسو درکول کېږي. نو په دې کې بل پروسه هم شته. کسان چې وایي زه سټیکینګ نشم کولی شئ دلته راشئ. په دغه ځای کې فری مایننګ پروسه هم لري چې کله تاسو فری مایننګ ته راشئ دلته به راشئ په دغه پروفایل برخه فری مایننګ باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک واخیستم نو دلته بیا تاسو کولی شئ چې دغه ځای کې د فری مایننګ طریقه هم تاسو فری کوین ترلاسه کړئ. کاري نو دغه به دلته تاسو سره پوره کېږي. د لاندې کرښه دا چې کله پوره کېږي بیا تاسو دلته ټیپ کوئ او تاسو سره به کوین جمع کېږي. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ کله تاسو دلته زر بیلانس پوره شو هغه بیا تاسو کلایم کولی شئ. او دلته په دې کې ټاسک برخه ده
کله چې تاسو ټاسک برخې ته راشئ په دې کې د دوی ما لاندې ټاسکونه مکمل کړي دي. د دوی ټیلیګرام بوټ سره خپل دغه اف جي کوین کنیکټ کړئ. تاسو ته 50 اف جي کوین درکول کېږي. کله چې دوی ټیلیګرام چینل جوین کړي 150 اف جي درکول کېږي. په 15 ملګرو انوایټ باندې 50 لسو په انوایټ 100 د 10 په انوایټ 200 همدا قسم وروسته ځئ د 100 ملګرو په دعوت باندې 1000 او د 15000 ملګرو په 500 ملګرو په دعوت باندې 15000 او د 1000 ملګرو په دعوت باندې تاسو 12000 اف جي کوین درکول کېږي چې دا ټول ما کمپلیټ کړي دي. تقریبا ما تر 100 زیات کسان دغه اف جي کوین ته دعوت کړي دي کوم چې زما د ویډیوګانو څخه په ریفرل باندې راغلي دي. کله تاسو 1000 کوین دلته بیلانس پوره کړ بیا کولی شئ دلته تاسو ویډرا کړئ. اوس به بعضې کسان وایي دا خو ډېر لږ دي. البته کله چې تاسو دوامداره کار پکې وکړئ انشاءالله تاسو ډېر څه ترلاسه کولی شئ. که تاسو ایرډرافونو کې کار کوئ د ایرډرافونو نه تاسو ته دغه چې دی غوره تمامېږي. په دې کې نورې پروسې هم روانې دي. ګیم برخه راځي، بوسټ برخه خو هم فعاله ده. ګیم برخه کې تاسو کولی شئ نور ګیمونه پکې راځي هغې کې بیا تاسو وړیا اف جي کوین ترلاسه کولی شئ. بوسټ برخه ته چې تاسو راشئ په دې کې تاسو کولی شئ چې ټیپونه زیات کړئ. کوم چې تاسو ټیپ کوئ په هغه باندې تاسو ډېر درکول کېږي. بیټري لیمټ یې زیاتولی شئ. اوس مقصد دلته ماته چې دا 400 پورې جمع کېږي هغه بیا زه ټیپ کوم داسې به ټیپ کوم نو دغه تاسو کولی شئ. نو دای طریقې دلته تاسو راشئ د سټیکینګ برخه کې دوی خپل پی ډي اف ورکړی دی چې څنګه موږ په دې کې ډېره ګټه ترلاسه کولی شو. هغه تاسو بیا ځان سره ډاونلوډ کړئ. فکر کوم ډیشبورډ برخه کې ده. کله چې تاسو ډیشبورډ ته راشئ دلته تاسو ته د سټیکینګ پی ډي اف دی په پښتو ژبه، فارسي ژبه، انګلیسي، ترکي په هره ژبه موجود دی. تاسو هغه ډاونلوډ کړئ. هغې کې چې څومره پروسه یې ښودلې ده چې مقصد هغسې ګټه ورکول کېږي نو هغه تاسو کتلی شئ. رینکونه پکې دي، د ریفرل ګټه سیسټم یې دی نو هغه ټول پکې موجود دي. نو دا اوس موږ اوسنی ویډیو په دې هیله چې دغه ویډیو تاسو خوښ شي ویډیو لایک کړئ، د خپل نور ملګرو سره هم شیر کړئ. که په چا سره کومه پوښتنه او ستونزه او مشکل و ما سره ټیلیګرام کې مو اړیکه نیولی شئ، هم د سپورټ ټیم سره خبره کولی شئ. موږ ته کمنټ وکړئ. مننه که وختونه ښې شېبې ولرئ.